ظلمته تلیفون درکړو چې دا د صلات تسبیح دوه رکعته نه تړل کېږي که څلور رکعته نه تړل کېږي. بل مو دغه پیغام دی چې خلک یې چې د خیرات کې او ختم وکړي نو بیا د خیرات د ثواب نه وي دا د ختم ثواب دا رښتیا ده که څرنګه ته موږ ته دا معلومات وکړه. خدا په امان شو ورځې بخیر. د رحمت ورځې پرې ګرځي پکې تل د نور سپرلی وي. د رحمت ورځې پرې ګرځي پکې تل د نور سپرلی وي. جنتونه لالوزي هلته دومره خوشحالي وي هلته دومره خوشحالي وي. د تسبیح مونځ چې دی هغه 4 رکعاته دی. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه دا هم ثابت دی چې په هر رکعت کې تقریبا 15 او یا ځلې تسبیحات ویل کیږي. او دویمه مسئله چې څوک ختم وکړي بیا خیرات وکړي په ختم کې به ثواب وي په خیرات کې به نه وي. که زمونږ د قرآن کریم تلاوت د الله رب العزت رضا لپاره وي نمایشي نه وي الله به په دې کې اجر درکوي. همدارنګه که موږ کومه خیرات کوو پاره د ایصال ثواب چې په هغه کې زمونږ هدف هم د الله رب العزت رضا وي الله رب العزت به په هغه کې موږ ته اجر راکوي. د ختم د قرآن د تلاوت او همدارنګه د صدقاتو د خیراتو حدود او د هغو شرعي طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې او زمونږ د علماو په کتابونو کې بیان شوي. خو له بده مرغه باید ووایم چې نن ورځ زمونږ ټول کارونه رواجي دي. قرآن باندې عمل د قرآن تلاوت سره نه وي خو د رواجي ختم لپاره 10 تنه قاریان راوغواړو د هغو په جیبونو کې پیسې هم کیدو او هغو ته ښه خوراک هم برابر کړو. که هغه قاري ته پیسې ورنکړې ستا ختم ته هم نه راځي که ډوډۍ هم ورنکړې ستا ختم ته نه راځي نو هغو لپاره ثواب نشه. چې کله د هغو لپاره ثواب نشه نو ته به بل چاته څنګه ثواب ایصال کړې. او بهتره خبره ده چې تاسو په کورنۍ کې 4-5 کسه راټول شي خپله قرآن ولولئ. دا ضرور نه ده واجبي او فرضي نه چې ټول قرآن دې ختم شي. همدارنګه خیرات که فقراو مساکینو او احتیاجمندو خلکو ته ورکړی شي هیله ده چې الله به یې قبول کړي. خو نن ورځ که زموږ خیراتونه مې کارت لیږو فلانی حاجي صاحب فلانی مولوي صاحب فلانی ملک صاحب دې زما ختم ته راشي هغه مسکین او فقیر چې هغه څو ورځې ډوډۍ نه یې خوړلي که زموږ دروازې شاته راشي هغه غریب څوک کور ته نه پرېږدي. بل پیغام واورو. د رحمت ورځې پرې ګرځي پکې تل د نور سپرلی وي. جنتونه